الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. دما خوږو مؤمنانو ورونو، په دې نصوصو کې الله عز وجل موږ اسلامي امت ته او مسلمانانو ته د تماثل او تشابه دی وظائفو، واجباتو او مسؤلیتونو د دواړو صنفینو د بني نوع د انسان، نارینه مسلمانان مؤمنان دي او زنانه مؤمنان او مسلمانان دي. د دې دواړو صنفینو وظایفو مسؤلیتونه راښيي او تشابه یې راته ښيي چې دا متشابه دي سره. یو قسم واجبات، یو قسم وظایف و فرایض، یو قسم مسؤلیتونه لري، الا ماشاء الله بعضی مستثنیات موجود دي. نو الله تبارک و تعالی فرمایي: والمؤمنون او مؤمنان نارینه، والمؤمنات او زنانه مؤمنانی، بعضهم اولیاء بعض، یو دی بل کومکیانو، یو دی بل مددګارانو، یو دی بل دوستان دي. او حالات و صفات یې دا دي، خصوصیات یې دا دي، دا جملې حالیې دي په اعتبار د عطف سره. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امر کوي دا دواړه قشرونه د انسانانو، دواړه طبقې د انسانانو، که مؤمنان دي که مؤمنات دي. امر کوي په معروف، دا یې فریضه ده، دا یې وجیبه ده. او انکار و منع کوي له منکره څخه، په خلاف د منافقینو. د منافقینو د دین د دښمنانو خصوصیت او صفت دا ده چې دوی امر په منکر کوي او نهی له معروف څخه کوي. خو مؤمنان امر په نیکیو کوي او منع له بدیو کوي. دا هم د نارینه فریضه ده، هم د زنانه فریضه ده. او ټولو کتابونو فقه، خصوصا د امام ابو حنیفه رحمه الله، دا ټوله فقه په دې باندې، مذهب په دې باندې متفق ده چې لکه څرنګه د نارینه دپاره علم په معروفاتو په منکراتو باندې لازم ضرور ده، همدارنګه د زنانه دپاره علم په معروفاتو په منکراتو باندې فرض ده. معروفات و منکرات به دا پیژني، بیا به مکلف کیږي په امر کولو باندې او په نهی کولو باندې. او دوم الله عز وجل فرمایي: ويقيمون الصلاة. دا دواړه صنفین د بني نوع د انسان صفت و وجیبه و فریضه یې دا ده چې دوی به اقامه د لمانځه کوي، له خپلو ټولو آدابو و حقوقو سره به لمونځ قایموي، برپا کوي. نو په شریعت کې بیا دا حکم ده چې د دغه لمانځه شرایط، فرایض، ارکان، واجبات، مستحبات او مفسدات و محرمات به هم نارینه باندې فرض دي زده کول یې، هم په زنانه باندې فرض دي زده کول یې. دا د قرآن فیصله ده، د اسلام فیصله ده. او دریم ویؤتون الزکات، ورکوي دا دواړه طبقې د مسلمانانو زکات ورکوي. او د موږ شریعت و فقه لیکي چې په چا باندې زکات فرض سي، علم د زکات په باندې فرض عین ده، چې د زکات مقدار به ورته معلومیږي، د
زکات اقسام به ورته معلومیږي، د زکات مصارف به پیژني، د زکات مسائل به ورته پیژني او د دې علم به یې ورته. دا په نارینه باندې هم فرض ده، په زنانه باندې هم فرض ده. که په مدرسه کې زده کوي، که په کتاب کې زده کوي، کله چا پوښتنه کوي، په دې کې د نر او د زنانه فرق نشته. او څلورم الله سبحانه وتعالی فرمایي ويطيعون الله ورسوله، اطاعت به کوي، فریضه د دوی ده، وجیبه د دوی ده، صفت د دوی ده د دې مؤمنانو او مؤمنو زنانو چې اطاعت به کوي د حکمونو د الله او د ژوندو د ارشاداتو د رسول الله. او ټول کتابونه په دې باندې متفق دي، ټول شریعت په دې باندې متفق ده چې اطاعت د حکمونو او اطاعت د ارشاداتو د رسول الله دا بېله علمه نشي کېدلی. چې څوک د الله حکمونه نه پیژني او د رسول الله ارشاداتو علم نه وي ورته، نو هغه به اطاعت د څه شي وکړي؟ د اطاعتو د نه اطاعت مسله پس له علمه مطرح ده. نو د دې آیات مبارک له عباراتو، له اشاراتو، له اقتضا څخه معلومیږي چې علم د اطاعت د احکامو د الله، د احکامو د رسول الله، دا علم په نارینه هم فرض ده، په زنانه هم فرض ده. نو له دې وروسته بیا دوی د الله د رحمت مستحقین کیږي. اولئک سیرحمهم الله، په دې کسانو به زر تر زر الله رحمت کوي. ان الله عزیز حکیم، الله غالب ده د خپل امر په انفاذ کې او د حکمت څښتن ده د خپلو ارشاداتو پوره نازلولو کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما النساء شقائق الرجال، همدا خبره ده چې زنانه قشر دا امثالو مشابه دي رجالو دي. څنګه وجائب سي نارینه لري، همدارنګه وجائب زنانه لري. څه مسؤلیتونه سي نارینه لري، هغه مسؤلیتونه زنانه هم لري. دا آیت مبارک او دا نصوص لمخ څخه دیغو غلطو انګیزو وینځل کوي چې موږ له دغه غلطو انګیزو څخه ووینځي او پاک کړي د موږ ذهنونه، د موږ روحونه او د موږ فکرونه چې کوم یا له سابقو اهل کتابو څخه راته پاته سوي، یا له نن معاصر کفر څخه موږ د عناد او د دښمنۍ په انګیزه باندې خپل کړي، یا د خپلو محیطي او عنعنوي مروجاتو له بدو اثراتو څخه متاثر سوي. له دو څخه الله جل جلاله پاکول غواړي، تزکیه مو غواړي چې موږ باید په دې مروجاتو کې نښتې پاته نسو. داسې نسو چې موږ د خپلو عنعناتو مروجاتو په بنا باندې په ښځو باندې لرګي له غرو راوړو، دا روا بولو. غواوې پې باندې پیایو، دا روا بولو. فصلو ته ځي لونه کوي، دا روا بولو. درمنجایو ته ځي سفرونه کوي او غنم بادوي، دا روا بولو. پروړې او کدانې ډکوي، پروړې راوړي، رشقې راوړي په پنډو باندې، دا روا بولو. په 3-4-5 کیلومترو کې اوبه په ځایو باندې په سر باندې راخلي او کورو ته یې رارسوي، دا روا بولو. مالونه او ګلې او رمې په پیایي، دا روا بولو. خو مدرسې ته تګ یې ناروا بولو، مسجد ته تلل یې ناروا بولو، علم حاصلول یې ناروا بولو. د مسلمان د خدمت کول او ملازمت کول او کار کول یې د اسلام په دایره کې ناروا بولو. دغه هغه غیر اسلامي انګیزې دي چې په اسلامي امت کې نن سبا پاتې دي. نه، هر اسلامي جامعه، هر ټولنه دا
په متناسب ډول بلکې حتی د زنانو طبقه پې باندې زیاته ده، خو که زیاته هم نسي په متناسب ډول په نسب ډول باندې نیمه ټولنه د نارینه‌وو ده، نیمه د زنانه‌وو ده. هر حکومت به نیم کارګر د نارینه‌وو وي، نیم کارګر به د زنانه‌وو وي. ولې لکه څومره ضرورتونه چې د نارینه‌وو دي د کار کولو د خدمت کولو دغومره د زنانه‌وو دي. علم لکه څرنګه چې نارینه حاصلوي دغومره هغه په زنانه‌وو باندې فرض ده. فرض عین یې پې فرض عین دي، فرض کفایي پې فرض کفایي دي. او کمالي علوم د نارینه دپاره چې کوم کمال بلل کېږي هغه د هغو دپاره کمال دي، د زنانه‌وو دپاره هم کمال ده. عصري علوم، معاصر علوم، د ضرورت وړ علوم دا چې د نارینه‌وو دپاره روا ده او ضرور ده یا فرض کفایي دي، د زنانه‌وو دپاره هماغه حکم لري. دا انګیزې، وارداتي انګیزې موږ باید له خپلو ذهنونو وباسو، چې د موږ ذهنو ته کوم وارداتي انګیزې رالوېدلې دي چې ښځه مو له میراثه محرومه کړي، ښځه مو له حقه محرومه کړي، ښځه مو له اختیاره ایستلې ده، ښځه مو د یو مال په طور باندې خرڅوو، یو متاع په طور باندې خرڅوو. دغه انګیزه موږ باید وباسو له خپلو ذهنو څخه. موږ د اسلام تابع سو. د یو څو محدودو په نام شیخانو او ملایانو دغه عنعنوي او رواجي فکرونو او محیطي فکرونو تابع ونه اوسو. موږ د شریعت تابع سو. د فقه د امام ابو حنیفه رحمه الله چې د زنانو د سترو د حجابو او د پردې په باره کې په نسبت سره نورو دریو سره مذاهبو ته یا په شمول د اهل ظواهرو باندې څومره سهولت چې په حنفي فقه کې ده، په حنفي مذهب کې ده، هغه په هیڅ مذهب کې بلکې نسته. د سورة نور دا آیات مبارک چې راځي چې ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ټولو احنافو مفسرینو فقهاو علماو تفسیر په دې سره کړی چې الا ما ظهر منها، مگر هغه چې هغه ضرورتاً او مجبوراً ښکاریږي او د ښکاره کولو ضرورت یې د هغو ابدا روا ده او ما سوى د هغو ابدا ناروا ده. د هغو تفسیر یې ټولو فقهاو حنفیو، ټولو علماو حنفیو په دې سره کړی چې الا ما ظهر منها څخه مخ ده او لاسونه دي په اتفاق د ټولو فقهاو. قدمین دي په راجح قول باندې، حتی ذراعین دي په مرجوح قول باندې. امام ابو یوسف رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې که ځینې داسې مشاغل لري زنانه لکه مړۍ پخول، خټې کول یا نور داسې کارونه چې د څنګلو پورته کولو د څنګلو لڅولو ته ضرورت وي، نو څنګل هم ستر عورت کې نه دي. نو د ښځې نه صوت عورت ته، نه مخ عورت ته، نه لاسونه عورت دي، نه قدمین عورت دي، ځکه دا آیات مبارک مستثنا سوي دي. نو موږ باید په دین کې دومره ځانونه سکني ونه بولو چې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم، تر محدثینو، تر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم ځان ورمخته بولو، تر هغو هم ځان ډېر تقوادار او پرهیزګار او احتیاطکار بولو. دا به نه د علم تقاضایي او نه به د دین تقاضایي. دا د دې باندې خلکو مطالبه نه ده، د کفارو مطالبه نه ده، دا د اسلام مطالبه ده چې یو مسلمانه ټولنه، یو مسلمان نظام، یو اسلامي نظام، اسلامي حکومت دا باید څومره حقوق سي، څومره کار سي پکې نارینه کوي دومره کار به زنانه کوي. ځکه چې دغه ملت و دغه رعایت په همدغو دوو برخو باندې تقسیم ده. نیم نارینه دي، نیم زنانه دي. څومره ضرورتونه چې د نارینه دپاره دي دغومره ضرورتونه د زنانهو دپاره دي، بلکې لا زیات. د چا کارونو و خدمتونو ملازمتونه چې نارینه کوي، د زنانهو خدمتونو ملازمت به بیا زنانه کوي. د حجاب او د سد ذرائع او د فساد ځان ته بحث ته، ځان ته موضوع ده، هغه فرض ده په اسلامي
نظام په ممثلینو باندې چې د هغه حفاظت وکړي، هغه کنټرول کړي، هغه محفوظ کړي، هغه وساتي. په تعلیمي نصاب باندې غور وکړي، تر ټولو هغه ضرور ده چې تعلیمي نصاب که داسې نصاب وي چې هغه د بې حیایي نصاب وي، د بېدینۍ نصاب وي، نو هم نارینه ته ناروا ده هغه تعلیم په هغه اداره کې تعلیم کول، هم زنانه ته ناروا ده. نارینه خو نه ده مستثنا چې نارینه د ناروا کار کوي. او ځینې داسې اقدامات چې هغه نه د عقل تقاضا وي، نه د شریعت اجابات وي، او نه د معقولیت غوښتنه وي، نو دا اسلام هم بدناموي، شریعت هم بدناموي، اسلامي نظام هم بدناموي. لکه نن سبا موږ یو حکم لرو، یو امر لرو چې تر 6مه صنف پورې به تعلیم کوي، له 6مه صنف پورته به یې نه کوي. پوښتنه دا ده چې په دا 6م صنف کې ټولې نابالغه جینکیانې دي، دغه تضمین او دا ضمانت څوک ورکولی شي؟ یو څوک چې اول صنف ته داخلیږي، یو د 7 او د 7 کلو د 8 کلو خو به وي، تر 6مه صنف پسې رسېږي هغه د 13 او د 14 کلو کېږي. نو په 14 او 14 کال باندې خو ښځه بالغه ده، جینکۍ بالغه ده، نو خو د 6م صنف تعلیم هم پرې ناروا ده، د 5م هم پرې باندې ناروا ده. دا تفکیک بیا له کومې خوا راغلی چې د 7م د 8م تر 12مه ناروا ده، تر 6مه پورې روا ده. که نصاب فاسد وي، د 6م دپاره هم ناروا ده، د 12م دپاره هم ناروا ده، پوهنتون ته هم ناروا ده. چې پوهنتون ته ورتلای شي نو خو د 12مه صنف پورې هم ورتلای شي، چې 7 10 ولایتونو ته تلای شي، تر 6مه تر 12مه پورې په دا متباقي ولایتو کې هم تلای شي. دلته خو بل شریعت نه ده. ځینې داسې اقدامات چې هغه موږ داخلي او بهرني اساسیتونه پرې راپاروو، دا نه اسلامي ذهنیت ده، نه معقول ده، نه شرعي ده، او نه په مصلحت د مؤمنانو د مسلمانانو باندې ده. الله تبارک وتعالی دې موږ ته صحیح د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.